زه یو ځل روانم عمرې له تلمه نو په عمره کې هغه د کراچۍ باندې زما تللو کراچۍ کې زمونږ سټی وه غالبا 1994 د دې ځای نه ما سره فیض محمد حاجي صاحب مو خدای پاک دې وبخښي د دیدار آباد هم را سره ملګري همې ګوه خو هغه وفات شوي نور هم راسه یو دوه کسان نو چې زه تلمه نو کراچۍ کې زمونږ شپه وه نو قانون دی چې دا کوم ځای کې جز د دې خپل څه قانوني او یو ځای کې د سټی وي نو تاله هغوی هوټل درکوي نو مونږ چې کراچۍ ته لاړو هلته کې په ایرپورټ مونږ سینګ کوز شو مونږ د دلته نه ایجنټ ویلو 14,000 روپۍ ټیکټ وخه 16,000 نو مونږ ته ایجنټ ویلو چې شپه بدله حکومت درکوي جاز والا به درکوي نو چې زه کوز شم هلته کاونټر له تلمه چې ده ورته ویم چې مونږ له شپې له هوټل راکړي سبا زمونږ جدې ته فلایټ چې څنګه تلم یو بټوه پرته وه دا د اجانې غاړې ته ساچې بټوه ما زر راوچته کړه یو پنجابي و که سندي و هغه پې ګواښ وکړه خو ما راوچته کړه چې راوچته مې هلکه زمونږ د ملګري ده لکه مې وایي چې خو د عمرې ملګري وایي د حج که نه بټوه هغه ده الله چې زه هغه کاونټر له لاړم هغه کاونټر ته مونږ وایي چې مونږ خو سبا فلایټ دی ټیکټ مې ورته وخوړ هغه ما ته وایي چې بار ته یو کاغذ یې راکړه پرچه یې راکړه وي دوه کسان یې ما وي دا به تاسو هوټل ته بار ګاډۍ ولاړ دي بوځي او سر به مو واپس راولي چې بل جس کې راشي ما چې هغه بټوه وکتل نو په هغه بټوه کې شناختي کارډ مو پاسپورټ مو ټیکټ مو ریالونه مو پکې نورې پیسې میسې مې پکې شناختي کارډ مې راوویسته او هغه کاونټر والا ته مې دا زما ملګری دی دا ستا سړی څه شو وي دا هم دغې هوټل ته مونږ لېږلی دی یا تا ته کوم ته لېږو دیم تاسو سره سبا روان دی د هغې کې دی مې ښه چې زه څنګه بس ته وخت هوټل ته یې بوت یاره ته یقین وکړه چې هوټل ته مونږ څنګه ورتلو که نه نو د هوټل په خوله کې یو څو کسان ولاړ دي یو دوه درې پکې بوډاګان دي داسې هغه یو لاس رپېږي داسې خو چې ما وکتل مو پېژنده که شناختي کارډ شي خو ما سره مې بابا ولې یاره وي د ده نه هلته چې ته لاره کې بټوه پروت دی دا پاسپورټ هم دی ټیکټ هم دی هر څه دی او عمرې له روان دی او پته نه لګي چې کوم ځای پروت دی دا پریشاني ده مې پریشانه کېږي مې ها مې دا خو نه ده مړه سم خوشحاله شو ځکه چې پاسپورټ هر څه ورته میلو چې ویزا او هر څه په هغې کې سم خوشحاله هغه وخت سره 1500 روپۍ دی راوویست ډېر شو او ما له یې راکړې هم بچې دا واله مې ما په بیه دله نه دی راوړی نو وخت لا 1500 روپۍ خوشحاله ورس الله دې بدل خلاصولو ته ګوره هغه ذات دې قسم په خدای لاس په لاس دله بدل خلاصوي ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي انا اغیر منکم والله اغیر مني زه ستاسو نه غیرتي من الله زما نه غیرتي له چا بدل پدل نه پرېږدي مونږ وایو د خدای بندګانو ورکې الله له قسم دې که بدل پرېږدي دله یې درکوي خو بس خلک وایي نه که مې ورکړه نه یې راکوي کمي سیبا چې زه سبا جاس کې کېناستو او جدې ته ورسېدم ماما مې راپسې راغلی د هغه به دا هغه زمانه کې دا کیسټې وې د نعتونو دا کیسټې به یې خوښې نو ما ولا دلته یو حافظو په دې عثمانزو کې ډېر ښکلی حافظ و هغه به هغه نعتخواني کوله لکه څه نوم یې حسین شاه پیس هغه نه مې ولا کیسټ ډک کړی د نعتونو چې زه څنګه لاړم ایرپورټ نه بار یو برجې وه داسې هغه برجې سره مې خپل بیګ او ما سره م بټوه وه هغه هر څه کېښوده د ده په انتظار یم دغه د چې راغې ودرېده ما ته وي زه خورې چې خېجو ګاډي ته سامان هم ګاډي ته وخېجو روان شو یاره چې د جدې نه بار هم داسې نیم مزل وکړو ما ته وي خورې د ما کیسټ ترې راوړی دی که نه مې وي راکړه چې ولګو که نه چې اوس کیسټ راکړه ولګو وړه مې ټس نارې کړې اخو مې بټوه کې دی هلکه مې ته وګوره بټوه جوړدمان هلته کې په هغه ایرپورټ کې پاتې شو ما ته وي نه یاره بټوه ما سامان ټول شاته ډېر کېښودی یاره مې د ما شک کې ته ودرېږي ما وی کېښود یاره مې ته ودرېږه ګورو چې ګاډي ودره چې وکتل بیګ هر څه بټوه نه وه ځه اوس سکې بټوه کې پیسې هم دي ریالونه هم دي او نور هر څه پرېږده پاسپورټ او ټیکټ هر څه پکې دي یا خدایه داسې په مصیبت راوړی اوس هلته ټرن کم دی هلته کې دا واپس یو ټرن نه دی دا ډېر لرې وي ځکه موټر وی بس سړک خولې روانې شوې ځکه نور څه نشته پیسې خو به چا نه قرض هم والي خپل هم شته رشته دار هم شته خو پاسپورټ ویزې سره بس هغه غریب نه هم خولې بیګي منډې تلو یو ځای کې ټرن و هلته کې مې ګاډۍ راته
یا تا وکړه راځه ایرپورټ ته بلا وخونه چې په ایرپورټ ور دننه شو برجې ته مې وکتل زما بټوه پرته وه خو بیا مې مړه کېټه سوه مې چا به دې سامان ایستې و تشه بټوه پرته یاره ته یقین وکړه چې بټوه مې راوچته کړه پوله مې کړه څه پکې محفوظ پراته ما یې ربه ډېر زر دې بدل راته دې وښوله چې که هلته دې په هغه شي سترګې پټې کړې وې دلته به د نو دار ستلل الله د چا بدل پریدي نه په هغه سات له خدای پاک بدل درکوي د خدای په لار کې نه ورکې سزا یې څومره ده والذین یکنزون الذهب والفضة او الله فرمایي چې سره او سپین خزانه کې او د خدای په لار کې نه خرچ کوي حقوق نه ورکوي نه پردی حق دا هم د خدای په حکم دی نه د الله حق نه جماعت کې نه غریب لا نه کونډ لا نه صدقه نه خیرات الله وی فبشرهم بعذاب علیم اے محبوبه د دردناک عذاب زیری والا ورکا دردناک عذاب برسیږي هغه دردناک عذاب سره دا یوم یحما علیها فی نار جهنم دا مالونه به خدای راوالی د دینه به الله تخته جوړه کی تخته او دا به د جهنم په اور کې سری کی ګرمه به کی او د دې انسان تندیلا او شاله او اړخونه لبه په داغونه ور کوي د کمال باندې داغونه به درته ملاویږي او بیا به سوی هذا ما کنستم لانفسکم دا هغه مالو چې ځان له مجمع کړو فذوقوا ما کنتم تکنزون چې کوم مال هم ځان له خزانه کړو دا غي سزا او دا غي وبال وسکا وسکه ته مال د جمع کو پرې د خود بچو ته د پرې خود نسو ته د پرې خود او د خدای لار کې دیونه لګو د دینه د اوس په تخته جوړيږي د دوزخ اور کې بسري کېږي او داغونه بدر کوي دا د الله د قران